بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو السلام علیکم. دا چې د افغانستان کرکټ ملي ټیم په لومړي ځل وکولای شول نړیوال شل اوریز جام سیالیو نیمه پایلوبې ته لاره پیدا کړي، د دې مبارکي تاسو ټولو ته وایم. د پایلې د خبرونه مو د کرکټ دغه وروستیو بریاو ته ځانګړې کړې ده. واقعا چې افغانستان د کرکټ په دې سفر کې ډیر بریالی و، نړۍ حیرانه کړه. For the first time ever, they get to a semi-final in a World Cup. خو د افغانستان کرکټ ټیم دغه سفر څنګه پیل کړ؟ هسې خو ویل کېږي چې د افغانستان په تاریخ کې کرکټ د لومړي ځل لپاره نږدې 2 پیړۍ وړاندې د انګریز لښکرو لخوا په دې خاوره کې شوې، خو د افغانانو لخوا د کرکټ لوبه په پښتونخوا کې په 1995 کال کې د فدراسیون په جوړولو پیل او بیا د شوروي پوځ له وتو وروسته چې یو شمیر افغانان هیواد ته راستنیږي د کرکټ لوبې ته دوام ورکوي، خو د تنظیمي جګړې له امله نشي کولی چې دغه بهیر روان وساتي. د اسلامي امارت په لومړۍ دوره کې دغه لوبه مخ په وده وه او بیا وروسته په 2000 لومړي کال کې د کرکټ نړیوالې شورا اړوند غړو کې منل کیږي او په همدې کال د افغانستان هیوادنۍ لوبډله د پاکستان هیواد ته د لوبو لپاره ځي. په 2003 زیږدیز کال کې افغانستان کرکټ ټیم د آسیایي کرکټ شورا غړیتوب ترلاسه کوي او بله دا چې په همدې کال ګڼو افغان کرکټ لوبغاړو د ښې وړتیا له امله د پاکستان په کورني کرکټ کې سیالۍ ترسره کوي. په 2004 زیږدیز کال کې د آسیا تر 18 کلونو څخه کم عمره لوبډلو کپ کې افغان لوبډله هم ګډون کوي چې دا کال ملي لوبډلې ته خورا ارزښتمن کالو، ځکه چې د آسیایي هیوادونو په جام یا ACC ټرافي کې افغان لوبډله ولوبېده. په 2005 زیږدیز کال کې د آسیا تر 15 کلنۍ ښکته یا انډر 15 کپ کې افغان لوبډلې د پای لوبې تر مقامه پورې ځان ورسوه چې دا د کرکټ په ډګر کې یو ښه لاسته راوړنه وه. په 2006 زیږدیز کال کې افغان کرکټ لوبډلې د منځني ختیځ په کپ کې سیالۍ ترسره کړې چې ډیر ښه پکې وځلیدو او ان تر پای لوبې یې ځان ورسوه، خو په پای لوبه کې د بحرین څخه ماته ومنله. افغانستان په 2009 زیږدیز کال کې په کویټ کې د آسیا د کرکټ شورا د 10 اورونو ټرافي وګټله. په پای لوبه کې افغانستان او عمان سره مساوي شول او اتلولي هم شریکه شوه. بیا په 2008 زیږدیز کال کې د 5م ډیویژن یا د 5مې درجې نړیوالې اتلولۍ ترلاسه کړه او د همدې کال په وروستیو کې د 4مې درجې کپ هم په خپل نوم کړ. د کرکټ د نړیوالې شورا د اصول په اساس چې د کرکټ ادارې باید مستقلې وي، د 2008 زیږدیز کال د جون په 2مه نیټه د افغانستان کرکټ فدراسیون بورډ ته بدل شو او د ملي اولمپیک کمیټې له چوکاټ څخه را بهر او یوه مستقله اداره شوه. د بورډ عمومي مشر، اجرایي مشر او نور اداري تشکیلات وټاکل شول او بودیجه ورته ځانګړې شوه. افغانستان په 2009 زیږدیز کال کې په جنوبي افریقا کې د سیالیو په مهال د یوې ورځنیو نړیوالو لوبو امتیاز ترلاسه کړ. په همدغه کال کې خپله لومړۍ نړیواله یوه ورځنۍ لوبه له سکاټلند څخه وګټله. د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې 2010 زیږدیز کال ډیر ارزښتمن کال ګڼل کیږي، ځکه چې په دې کال کې د افغانستان ملي لوبډلې په 10 اوریز نړیوال جام کې لوبې ترسره کړې. په متحده عربي اماراتو کې د شارجې نړیوال لوبغالي د افغانستان د ملي لوبډلې د کورنۍ لوبغالي په نوم ونومول شو. که څه هم د افغانستان ملي لوبډلې 50 اوریز نړیوال جام ته لار پیدا نه کړه، خو د 4 کلونو لپاره یې د کرکټ د نړیوالې شورا د ورځنیو لوبو رسمي حق ترلاسه کړ. لومړی نړیواله 10 اوریزه سیالي هم په همدغه کال د ایرلینډ سره ترسره کړه. د 2010 کال د نړیوال 10 اوریز جام د لارموندنې اتلولي وګټله. د کاناډا ملي لوبډلې ته یې په انټرنیشنل کپ کې سخته ماته ورکړه او د فرست کلاس کرکټ نه هم نړیوال ستر هدف یې پوره کړ. همدې کال کې د آسیا په اولمپیکي سیالیو کې افغانستان 2م مقام ترلاسه کړ او د سپینو زرو مډالۍ هیواد ته راوړه. د انټرنیشنل کلب په پایلوبه کې سکاټلند ته ماته ورکړه او اتلولي وګټله. په همدغه کال په کابل او جلال آباد کې د کرکټ د معیاري لوبغالو د جوړېدو کار پیل شو. د کرکټ 2010 کال 10 اوریز نړیوال جام، دغه جام د 2009 کال څخه پیل شوی هر 2 کلونو کې یو ځل ترسره کیږي.
د افغانستان کرکټ ټیم د متحده عربي اماراتو د ټیم په وړاندې له بری وروسته او له 101 پاینټونو سره د لومړي ځل لپاره د 2010 کال په نړیوال شل اوریز جام کې ګډون وکړ. دا لوبې چې په 2010 کې د کارایبین جزایرو کې ترسره شوې، افغانستان خپل دواړه لوبې د هند او جنوبي افریقا په وړاندې وبایللې او بل پړاو ته یې لار ونه مونده. په 2011 کال کې د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره لوبډلې د اسیا د ایلټ جامپ اتلولي وګټله او په همدې کال کې د کرکټ بورډ لخوا د 2011 نه تر 2015 زیږدیز کال پورې د کرکټ د پرمختګ لپاره پلان او ستراتیژي جوړه شوه. د 2012 کال شل اوریز نړیوال جام د افغانستان ملي کرکټ ټیم د 2012 شل اوریز نړیوال جام په چوکاټ کې چې په سریلانکا کې ترسره شو په خپل ګروپ کې له هند او انګلند سره ولوبېد، خو د دواړو لوبو په بایللو سره بل پړاو ته یې لار پیدا نه کړه او د لوبو له پړاو نه لرې شو. د کرکټ نړیوالې شورا په 2013 کال کې افغانستان دویم درجې غړی کړ او بودیجه او نور امکانات هم ورته برابر کړل. افغانستان په 2014 کال کې د شپږیزې په نوم شل اوریز تجارتي لیګ پیل کړ او په لومړي ځل په یو خصوصي تلویزیون باندې دا لوبې وښودل شوې. په 2014 او 2014 کلونو کې د افغانستان داخلي کرکټ ډیر پرمختګ وکړ. د ولایتونو ترمنځ سیالۍ ترسره شوې، همدارنګه د زونونو ترمنځ د کرکټ شل اوریزه سیالۍ د شپږیزې تر نامه لاندې شروع شوې چې په معیاري بڼه د تلویزیون په پرده خپرې شوې. د شپږیزې په لومړۍ لړۍ کې د سپینغر لوبډلې چې د ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو له لوبغاړو څخه جوړه شوې وه اتلولي وګټله. د کورني کرکټ د پرمختګ له امله افغان لوبغاړي د ښې وړتیا درلودونکي شول او ان د بهرنیو هیوادونو په لیګونو کې ولوبېدل. همدارنګه په 2014 کال کې د افغانستان ملي لوبډلې په ایشیا کپ کې چې پاکستان، هندوستان، سریلانکا او بنگلادیش پکې وو هم ګډون وکړ چې بنگلادیش ته یې سخته ماته ورکړه او لومړی ځل و چې د افغانستان ملي لوبډلې د بشپړ عضویت لرونکي هیواد ته ماته ورکړه. همدارنګه د افغانستان نورو کوچنیو لوبډلو هم چټک پرمختګ وکړ. د افغانستان ملي لوبډلې د هند الف لوبډلې ته ماته ورکړه او د 19 کلنو ملي لوبډلې د نړۍ د سرسختې او قوي لوبډلې استرالیا ته په نړیوال جام کې ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ لپاره دا کلونه د خوشحالۍ کلونه وو. افغانستان په لومړي ځل په 2015 کال کې د کرکټ د یوې ورځنیو لوبو په نړیوال جام کې ولوبېده. دا سیالۍ په نیوزیلند او استرالیا کې وي. افغانستان په همدغه نړیوال جام کې یو تاریخ جوړ کړ او سکاټلند ته یې ماته ورکړه. افغانستان د 2019 د جون په 9 نیټه په ویسټ انډیز کې د ویسټ انډیز لوبډلې ته ماته ورکړه. افغانستان دا وخت د دویمې درجې هیواد وو او ویسټ انډیز د کرکټ نړیوالې اتلولۍ ګټلې وې. د افغانستان له دغه بری څخه څو ورځې وروسته د 2019 زیږدیز کال د جون په 22 نیټه په لندن کې د کرکټ د نړیوالې شورا په عمومي غونډه کې افغانستان د دغه شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. دا د افغانستان په کرکټ کې یو لوی خبر و. په دې سره افغانستان ته د کرکټ د نړیوالې شورا له لورې بودیجه هم زیاته شوه او له نورو غوښتلو لوبډلو سره یې د لوبې زمینه هم برابره شوه. افغانستان د ټیسټ 15 ورځنیو لوبو امتیاز هم ترلاسه کړ. افغانستان د 2013 کال د جون په میاشت کې په خپل تاریخ کې د ټیسټ لومړی لوبه د جون په میاشت کې په هند کې د هند په مقابل کې ترسره کړ او وی بایله. افغانستان په لومړي ځل 2000 لومړي کال کې د کرکټ نړیوال شورا اړوند غړی شو او بیا په 2013 کې مرستیال غړی او په 2019 کې دغه شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. افغانستان د 2013 کال د مارچ په میاشت کې په زیمبابوې کې د نړیوال جام د غوراوي سیالیو اتلولي وګټله او د 2019 نړیوال جام سیالیو ته یې لاره پیدا کړه. خو افغانستان په دغه نړیوال جام کې ټولې 9 لوبې وبایللې. افغانستان تر دې دمه د ورځنیو لوبو په 3 نړیوالو جامونو کې لوبېدلې. دا سیالۍ په هرو 4 کلونو کې یو ځل ترسره کیږي. وروستۍ سیالۍ تیر کال د سپتمبر او اکتوبر په میاشتو کې په هند کې وي. افغانستان په دغه سیالیو کې تاریخ جوړ کړ او د پاکستان په ګډون انګلند، سریلانکا او هالند ته ماته ورکړه. له هالند پرته د نورو لوبډلې د دغه سیالیو اتلولي ګټلې دي.
همدارنګه د کرکټ د اسیا شورا چې په 2003 زیږدیز کال کې افغانستان ته غړیتوب ورکړی وو، په 2021 کال کې بشپړ غړیتوب هم ورکړ. افغانستان د مهال د کرکټ په نړیوالو شورا په درجه بندۍ کې په شلوریزو سیالیو کې لسم، په یو ورځنیو لوبو کې نهم او په ټس لوبو کې په 12 مقام کې ځای لري. یقینا چې نړیواله شورا په دغه کار پښیمانه نه ده او افغانستان دا ورته ثابته کړه. When Afghanistan first came in, there was a 2010 T20 World Cup. They'd come all the way up from Division 5. He caught it! The catch has been taken by Mohammad Nabi. What joy! I've watched them develop from that point where it was nice to see them taking part, but you knew that they weren't going to get to the playoff stage. Oh, wowed him. Beautiful bowling from Mitchell Starc. Well, now we see anytime they want to, they can make the playoffs. Bowled him! And it is over, and Afghanistan have the greatest victory in their history. For the people back home, whatever they are expecting us from the last World Cup that we did quite well, now their expectations level have gone higher. And this one's gone, Butler! They have been the story of international cricket for the last 15 years. It used to be before Afghanistan has to qualify for the World Cup, and then I think now we just go into direct. That's a kind of big achievement for the cricket of Afghanistan. And there it is, the victory. Momentous. Historic. I think it's a great story, it's a great journey. I think they've gone from the shot of the day with the batting lineup to the innings of the day with the batting lineup, where they're going on and getting big scores. I'm representing my country in this big stage and just dream come true. I mean, because it was a dream when I was watching Afghanistan team in 2012. We was talented before as well, but once we played good cricket in ODI World Cup, now all players are very confident. No. Gone! Faruqi, back of the length, just tries to shimmy down. For us, will be like playing the right brand of cricket and what we are famous for, and making sure we enjoy ourselves. Got us. He's got plenty of us. Nabi! So much history! So much history in Nabi with Afghanistan! You know, the excitement and the belief and the joy that the players get it's always good, and that's why you keep coming back and working hard. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Mubarakam sa. Da sipulu خیر اوسې تاسو دې مبارک ډېر زیات او ټولو ته دې ټول هېواد ته دې دغه بریا مبارک. داسې په لومړي ځل باندې سیمي فاینل ته ووتلو، دا یو ډېره لویه بریا ده او د نن بریا او د تېرې ورځې بریا دا یو لوی زیری دی، یوه لویه خوشحالي ده. الحمدلله چې افغانان په هر ډګر کې وړاندې روان دي. د تاسې دغه کامیابي د ټولو د خوشحالۍ سبب شو او د لوبو په برخه کې چې کوم زیار او تکلیف تاسې کاږئ، ټولو ځوانانو ته یو ښه فکر ده. ځوانان له ډېرو غلطو فکرونو، له نشو او له اختلافاتو نه راګرځي. دا ټولو کې د تاسې خیر ده. نو داسې تاسې په هر میدان کې د افغانانو شمله هسکه ساتئ. تاسې ته دې مبارک وي، ټولو افغانانو ته دې مبارک وي او الله تعالی دې نور توفیق درکړي. په مخ کې 2 لوبې چې پاته دي هغو کې بریا درته غواړو او ښه آمادګي او ښه احتیاط انشاءالله. افغانستان په 2023 زیږدیز کال کې بالاخره وتوانېده چې د نړۍ سوپر طاقت ټیمونه لکه نیوزیلند او استرالیا ته ماته ورکړي او د لومړي ځل لپاره یې نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړه. دا صرف بریا نه ده، بلکې دا هغه شیبې دي چې افغانستان ورته د کلونو انتظار ویستو. که څه هم افغانستان په نیمه پایلوبه کې د ساوت افریقا لخوا ماته ومنله، خو تر دې دمه د افغانانو په زړونو کې یې بېسارې خوشحالۍ راوستې. د کرکټ مبصرین د دغو بریاو لوی لامل د افغانستان ټیم یووالی او اتفاق په ګوته کوي. رښتیا هم که چیرې اتفاق خپل کړو نو انشاءالله چې په هر ډګر کې به بریاو ته رسیږو. د آباد او پرمختللي افغانستان په هیله. For the first time ever, they get to a semi-final in a World Cup.